هر کله مخام کیږي څوک غږ نه کوي زمونږ د سر سودا مدام کیږي څوک غږ نه کوي کیسه د تیلو چې سیوا شي هنګامې جوړې شي کیسه د تیلو چې سیوا شي هنګامې جوړې شي دلته زمونږ قتل عام کیږي څوک غږ نه کوي او هلته د غره د ځناورو هم پوښتنه کیږي هلته د غره د ځناورو هم پوښتنه کیږي دلته زمونږ قتل عام کیږي څوک غږ نه کوي مړ هم پښتون پړ هم پښتون شاکره وجه څه ده مړ هم پښتون پړ هم پښتون شاکره وجه څه ده څومره ناسازه په دې کام کیږي څوک غږ نه کوي مګر یې زه د اونا ولسی پاسون په تخ پاسون کښې ګډون لرین کې ټول مشرون ټول ملګري ته ټول همزولي ته د زړه د تال نه ستړي ما شوي یاو موږ ته تاسو کوم قدر وکړو موږ ته تاسو کوم عزت راڅکو خدای د تاسو عزتمن کړي مزرعت غوړو په چار واچوي په دغه غام کښې په دا سخته کښې اول ورځ نه تاسو سره شریک وای خو بدبختانه په دغه وطن دومره مسالې دي په هر وطن کښې څوک په یوه ځي څوک په بل ځي به هر حال موږ لټ شوي په اپونده ته تاسو نه موږ مزرعت غوړي ګایس ښه موږ چې خپل کوشش وکړو چې غرمار ورسي خو د لیارې ګودرې په د مانځ کې سره ګاډې واډې دي هغه باندې نه چې موږ تللي خدای شته په د لیار کښې مختلف ځایونه کښې کرفیو شمالي وزیرستان بیا داسې واجبان داسې کښې بهرحال لیټر ورسېدي ملګري یې ځکیمه خبره وشوې مخکې ښه د څو شپې راسره ونیدي خدای شته خو د هغه غم دی د هغه د غم سندرې دي موږ خو هغه خبره کې خو خالي موږ دومره ووایي چې په کې انداز سره د اوړه خال کې دغ پسون ته تسلسل ورکړه څومره ښکلی کړه څومره مضبوط کړه خدای شته د سواپور موږ کتلی و د نور پسونونه ښه ښه وټ وټ دي خو دغ د اوړه پسون دغه ریاست چې څومره رنجولی دی بهر نه موږ ویني کسي توس تاثر نشئ کړی انشاءالله ضرور دا پسون د وطن ته د غوره تر وروړي ګټه وروړي که د هغه استقامت په د هغه انداز باندې برقرار و خو انشاءالله دا موږ امید دی چې دغه پسون په سر چې رقیم توس مشرون ویلوړ دي که سیاسي پارټیونه دي که تحریک دی که نور مدني ټولنې دي که هغه هر څوک دي که یو وطن د ځوان مشر کشر دی انشاءالله په دا خبره په دا کیسه دومره سر خلوص دی چې انشاءالله په دغه پسون باندې دی خامخا کوم ته رڼو راوړي نتیجه پرې وبوسي باقي مو خپله په دا ځونې خلک ښه یو څو خبرې کړې وې هغه خبره اوس زه دلته ښه وکړو که لږ موږ دا شی سوچ وکړي چې په دغه وطن باندې د کوم وخت نه جنګ شوی دی په دغه وطن چې په کوم ټیم نه د وینې یول شوي دي که داسې څلوېښت کله ته لوړ شي بار وطن ته په هغه کښې چې کومه وینه توی شوه په کوم نوم توی شوه څرنګه خلک وځورېده څرنګه میندې بیره شوې څرنګه بچیون یتیمون شول په هغه انداز هغه خبره هغه د وینې یول هغه پالیسي دو وطن ته ښه روشته که په داسې صورتحال کښې روشته که سوچ ورته وکړې چې په دغه وطن کښې داسې یو نظر سړی واچوي چې که چېرته موږ دا خبره داسې راوخلي چې کیدای شي موږ ووایي چې د نن اوړه خاکر پورته شوی دی نن دې غوښتنه کو یا دې نن اغوه کېږي یا دې څوک نن وینه پیوي یا دې قتل عام روان دی لږ ټیم راڅخه موږ ووایي چې شاید کیدای شي د دغې خلک نه څه داسې غلطه شوې وي څه داسې کیسه کړې وي څه داسې ګناه وي چې یخ شي په واجه
دای بخښنه شي دای خامخا سزو کېږي دلته خامخا خلک به دې ورسره وپوستېدو خامخا دلته دا مسله څوک ور جوړوي یو سړي ویلي وای چې شاید دغه خلکو دا مسله کیدای شي ډېره لویه وي خو دغه خبره په دا اونن نه ده ویلوړه څو شپه ورپسې لیکل کښې دا شی د امن جلسه وه دغه شی د خلکو غوښتنې وې دغه شی د خلکو ورکړه شوې وه دغه شی د وینې د درولو په حواله سره د امن غوښتنې د پوره دا خلک پورته شوی و احتجاج یې کړی و هغه سلسله میشتوس په بجاور شول ده بلکل دغه غوښتنې وې دغه مطالبې وې دغه خبره وې چې مسجد ته میش څوک نه کنډو کوي مسجد ته میش څوک نه بېعزته کوي په هغه طرز باندې مخته بیا یعنې مثال دغه په سوات کښې په بنو کښې دغه ډول لکې مروت کښې په چمن کښې څومره پښتونخوا بیلټ دی په دغه انداز خلک پورته شوی دی دغه یو قسم غوښتنه ده دغه یو قسم خوښي دي دغه یو قسم زخمي شوی دی بیا په دغه ځای کې چې لږ عقل فکر کړل پکار دي چې دا مسله د یوه قوم نه ده دا مسله د یوه خیل نه ده دا مسله د یوې قبیلې نه ده دا من حسن قوم دا د افغان سره رونه ده دا د دغه خوره سره رونه ده دا د دغه قوم نسل کشي رونه ده خو په دا کښې لږ درته دا ګیلمونه چې دا کېږي په دا کښې بلکل زه خو دغه دې خبره ته لږ یې په داسې انداز وویلو چې په دغه وطن کښې که داسې لږ میږ نظر واچوي که په دغه نوم څوک نوستي چې ته ما غږېږه هسې په دا خلک تو مو ته څوک څه نه وایي زه نه یم وړی شوی خو دا ښه دروغجنې خبره ده دلته هېڅوک نه دي مات شوي په دغه وطن کښې که ته راوخلې سیاسي پارټونه راوخله د عوامي نیشنل پارټۍ تقریبا په 1200 نفوس کارکون چې کوم دی په هغه کښې هارون بلور د غوندې خلق مشروع خو بشیر بلور د غوندې خلق هغه شهیدون شوي دي په دغه طرز باندې ته راوخلله په دغه وطن کښې چې په جمعې شپه د قرآن په ترجمه کښې حسن جان نه دی محفوظ شوی دا یې ډېر په جبر سره شهید شوی دی دغه یې راواروخله په مولانا فضل الرحمن بلا خودکشه وشوې داسې د شرپاو په هغه خودکشه شوي دي داسې په سر وخله پیپلز پارټي نه دو معاف شوي یې ورځ په نشته توستو اندازه وي پوس په دیر کښې د پي ټي آی ور محفوظ نه شول بیا موږ وایي چې دا مسله د دغه خورېدو که په دا کښې سیاسي دی که په دا کښې وکیل دی که هغه کښې پارټي دو که هغه کښې ملک دی که هغه کښې خان دی چې دغه خورې سړی دی دا نه بچ کېږي دا نه دی محفوظ بیا چې نه دی محفوظ بیا موږ نن ویلی چې مسله ویوادو په دا قومي اجنډا په دا نیشنل سول په دا نیشنل کوېسچن باندې موږ ویلی یو بل ته نشي زده کېدلی موږ یو بل ته ویلی نشي لنډېدلی ویلی موږ مسکین په دغه منځ کې یو بل ته لوست نشي ورکولی چې په هغه کښې ملا نشه باچ د مو د وطن څوک نشه باچه ارمان لوڼی نه دی بچ شوی عارف وزیر نه دی بچ شوی بلا خلق نه دی بچ شوی چې نه دی بچ شوی خو پیرا قوم نه دی بچ شوی نو په داسې صورت حال کښې بیا په چار دو چې موږ خامخا داسې ټولې درونه کړي ځکه چې د قوم نه تار په قومه ګرځي ځکه یو بل ته سره لاړ نه شي مسله ویوادو ته نه بچ کېږې زه نه بچ کېږم په دغه ځای کښې ملګري یې لږ نور ښه سوچ فکر په چار دی چې په دا خوره چې په کوم انداز جنګ رووای د مذهب په نوم چې کومه وینه توی شوه د ملک په نوم چې کومه وینه توی شوه دغه خبره که موږ لږ نن دا څخه وکړي چې په که چېرته دا مسله نړیواله وای که دا مسله ملکي وای که دا مسله دنیا په سطحه وای خو په دا دنیا کښې خو لږ کې که سړی سوچ سره په وکړي خو دا ربه خلق دی خو دا ربه عوام دی په دا کښې 200 ملکینه دي په دا 200 ملکینه کښې او دا ربه ابودي دو موږ وایي که دا مسله د دنیا وای بیا په دنیا کښې ښه په دغه طرز باندې هېچا وینه کېدلی دغه شی جمشوري وای دغه شی خلک سر خوره په سر وای دغه خلک یې شپې کېب وای
بیا سړي ویلي وای چې خو بس ټیک تو په دا اوتاره به خلک شمیش ښیي په دنیو کې شمیش ښیي خو کېدای شي په غونډه دنیو دو دا شمیش ته ښه څه نه څه پڼکې راووځي بیا دغه خبره چې موږ وکړسي په دنیو کښې هېڅ نشته خیر خیریت دی دنیو د مخ ته د سهولیاتو دپاره لګیا دو سهولتونه جوړوي مخ ته لګیا دو نور خو مخ ته درېیمې طرحې کو په خلاف شو هوټلونه جوړوي بغیر د ګاډي بغیر د ډرامه ګډیون چلیږي نور ډېره کیسې خبره کښې لګیا دو مخ ته درېیمې د نو خو دلته کې ته رسېدلې دو بالکل دا مسله کیسه نشته پکښې دا مسله نړیواله نه دو په دغه طرز کمیش روکلی چې شاید دا خبره د مسلمانۍ وای دا خبره ته به زپ وای بیا کېدای شي موږ ویلي وای خو د مسلمانو سره د کفر مسله دو موږ ښه په دغه وطن کښې په دا دنیو کښې دوه اربه مسلمانې په هغه کښې 55 ملکونه د مسلمانې دي په دا مسلمان ملک کښې موږ ښه پروت دی شاید داسې څه کیسه خبره د مسلمانو سره د کفر وي چې یو شي د واجب موږ ته مسله حل کو خو موږ ښه مسلمان یې بس ټیک تو دا برخه وایي د موږ په نصیب وایي موږ اوس زغملی وایي خو بیا که سوچ وکړې هېڅ قسمه د مسلمانو په ملکینه کښې د موتو خورې نه علاوه هېڅ قسمه څه داسې کیسه خبره نشته هېڅ قسمه کیسه نشته ته نن د عربه ملکینه وکړه تیمایه شي نشته پکښې دومره څه چې کباب پکښې دو د خدای کور دی یعنې مثال که مسلمانۍ خبره وای هېڅ قسمه کیسه یعنې اور دغه نشته خیر خیریت دی داسې قطر روغله ترکیې روغله نور د مسلمانو ملکینه روغله هېڅ قسمه کیسه نشته دا یور کبال دی دا صرف په موتو کښې بال دی دغه خبره که موږ روغلي په داسې انداز چې شاید دا خبره که موږ داسې روغلي چې کېدای شي دا ملکي وای موږ ووایي چې په دغه دنیو کښې ډېر ملکینه دي په ګاونډ کښې پروته دي پاکستان شاید داسې ګناه کړی وي پاکستان شاید دنیو سره داسې مسله وي ګاونډونو سره داسې مسله وي چې یو شي په وجه د پاکستان سره د چا مسله وي دغه شي نه خو بیا موږ انکار نشي کړی ځکه چې موږ ښه په دغه ملک کې ژوندی پروت دی بیا هم موږ ویلي وای چې کېدای شي په دغه ملک سره چا مسله دو نو دغه شي په وجه باندې دا خال ته ښه یعنې مثال موږ درک دی دغه کښې موږ ته ښه دا برخه رسېدلې دو بیا هم موږ ویلی خو دا جنګ که ته روغلی چې په دې انداز په بر وطن کې لګیا دی دلته روغی دغه خبره چې مخ ته بیایې بیا وریا په اټک پونده ودرېږي په اټک دوله هېڅ نشته هېڅ قسمه جنګ نشته هلته وجود دی موجود دی چې د کوم مذهب جنګ موږ سره روان دی د کوم جهاد کېږي چې په کوم انداز د مو مارې پرې کېږي چې د کوم نارې تکبیر نارې په مو والې شي چې په د کوم انداز باندې دای مو په دغه کوم جبر باندې مړوي چې په اټک دوله ووړې دوله لمونځ نشته موږ د جنګ پلویان نه یو موږ نه وړي چې ولې د ختمه کې جنګ وای خو دا کیسه حقیقت تو چې وریا ته وکړه په پنجاب کښې کوم جرأت داسې دی چې په هغه کښې سجدې نه لګېږي په هغه کښې خلک شرطونه نه کو په هغه کښې شرابونه په لسنسینه دي داسې نورې ډېرې بې حیې کیسې په لسنسینه روانې دي خو وریا هېڅ قسمه چا د مکان نه وکړه هېڅ قسمه چا شریعت نه وغوښته هېڅ قسمه چا دا غوښتنه نه وکړه د مو جماعت نه شو محفوظ مو جمعیت نه ده محفوظ مو قرآن ترجمان نه ده محفوظه د مو عیدګاه نه ده محفوظه مو جرګه د مال نه په دمکې لوړه مو په زور نه دی محفوظ پیرا پیرا په زورینه کښې دا څه وشول بیا په داسې انداز کښې کوم ته یو سوچ کړل پکار دي چې بیا دا مسله راونه دو مو سره راونه دو ویلې راونه دو د موږ نسل کشي کېږي ویلې په دغه شي کښې بیا لږکي فکر سوچ یوه بل ته نږدې کول پکار دي ملګري یې چې د کومه ویس نوې لبر راونه دو دا ډېره خطرناکه دو د 2023 کال دا ډېر مهم دی دا ډېر عجیبه ګیم دی چې د کومې مخکې پونه تېرې شوې موږ یې وځورولي موږ یې بې کوره کړي موږ یې یتیمون کړي موږ خویندې میندې ورته کونډې کړې دی نه زیات سخت حالات روان دي ځکه چې د کوم نوی جنګ دی دا جنګ د امریکې او د چاینا په منځ کې دی دا د دوی غوټې ملکې په منځ کې دی امریکا لګیا دو چې د نن د موتو په د خپل زیورونه باندې د موتو غړې کټ کوي په موتو د نارې تکبیر اوازونه پورته کوي
امریکا لګیا دو دا خلک په خپل سپینکشه برتی کوي په افغانداز چاینا لګیا دو دغه خلک دغه متوزین زیرنا دغه سره خپل کیسه کتونه راونه کړی دي څه خلک دا لګیا دو برتی کوي مېدونیا دا خوره جوړیږي دا بر وطن جوړیږي دا مشتوس وطن جوړیږي په دا کښې دننه چې د کوم نوې تزاله به راونه شوه د نوی کوم جنګ روان شو د کومې نوې دمکې روانې شوې دا داسې ساده جامه نه دو چې اچانک خلک دا مضبوط شو دا اچانک دا خلک ارمانسته شو ملګري دغې په سوچ چې د کومه پالیسي دو دا د چاینا د سیفیک مسله دو د میشتو سکیم دا وطن دی د ډیای خان بن نولکي مروت دا ګټوې دي دا سنټرل ایشیا ته د لیارې وځي دغه لیارې ویا روس ته وځي تاجکستان ته وځي هغې د لیارې بیا یورپ ته دا کاروباري دا په یوه صورت ښه امریکا نه پرېږدي چې نه پرېږدي دلته په دمني جوړیږي او دلته په دمني که جوړیږي په دغه د موتو په د ګوډو بیډو جوړوي موتو په د وینې تیغول به جوړوي بیا په داسې صورت حال کښې نشته د کوم په شکل کښې په چار دو چې میش د دغې جنګې برخه نشي جوړ میشته په چار دو چې میش د دغې خلک نه نفرت وکړي نه د یوه قوت نه د بل قوت په دا کښې پاکستان ریاست د یوه کریادار د یوه قاتل د یوه اجرتي رول لوبوي په هغه کښې دننه دښته که امریکا نشه شی میلاو شه پرې خرڅوي دی که په دغه کښې ننه دښته د چاینا نه شمال شی میلاو شه خرڅوي دی د نوی جنګ د نوې لبه هیڅ قسمه بله کیسه نشته دا ډالري جنګ دی دا د ډالر جنګ دی دا ډالري جنګ ته دا قوم درېږي دا خلکو درېږي بل وړیار نشته دا شی پسونینه ورسره کوي یوه بل ته لوس ورکوي چې د کوم پسونینه وشول دا وی د متجویز وي د دغه سیمه وار خلک که د سوات دی که د دغه وزیرستان دی که د یغ وزیرستان دی که د چمن دی که د بنو ګل د لکي مروت آیا د دغه خوره دی د دغه سیمه وار خلک په چار دو چې په خپل منځ کې سره ربط شي په دا پوسه چې د کومه سټیک هولډر پارچونې دي دا خامخا یو بل ته لوس سره ویل کي که نه وي د دغه پارچونه دلته کارکون شته پارټي کښې خلک شته په چار دو چې په خپله پارټي کښې نن دومره پرېشر ډیولپ کړو چې خپل لیډر خپل مشر د پښتنې په قتلام پوندې داسې خر پورته کړو داسې مجبوری کړو چې د کوم څه میش سره روان دي داسې دی دی مجبوری کړو چې اوس پورته شي ملګري د میشتوس دا مسئلې ته بل څوک نه رسي که میشتوس دا خیال وي چې پنجابیون وروشي که میشتوس دا خیال وي چې روس وروشي که میشتوس دا خیال وي چې امریکا وروشي هېڅوک نه درته رسي دا بل شوی یورپ خپله مړوي بله یار نشته په داسې احتجاجي نه انشاءالله مړوي دا احتجاجي نه دا د بل یار دو امید دی که دا شي ته میش لږ کې تسلسل سره ویر کړو انشاءالله د دغه کیسې خبرې میش مخنیوی پرې کړی شي ملګري خبرې نه وژدې شوې بخښنه غواړه داسې کیسه داسې خبره نه شوې وي تاسو د کیسه څخه ډېر مدد غواړم خدای مو د عزتمن لري انشاءالله چې څه قسمه هم سخته مرچا وي څه قسمه سخته کیسه وي انډیا مو تو په سانګ ویلوړ وي انشاءالله نن میژر کلی محسن دا وټس اپ ته تو شپږ شه خامخا تاسو طریقو هر سخته مرچا دې میژوي خدای مو د عزتمن لري په دې کې ډېر مونږ لري